السلام علیکم ګران شاګردانو الله دې وکړي چې روغ جوړ به یاست. راځو د نن سبق چې دغه په انګلیش کې 3 فرم ضبط ورب د فعل 3 حالته پس سیکنډ تھرډ. دا سبق ډېر ضروري دی خاص کار چې څوک زمانې چاولي په زمانې استعمالي په هغه کې پس سیکنډ او تھرډ فرم پس فرم په اول عملات کې استعمالیږي. سیکنډ او تھرډ فرم چې دغه په پرفیکټ ټینس کې په پاست ټینس کې ډېر استعمالیږي. ډېری وختونه د ډېرو شاګردانو ډېر شیان زده وي خو دا 3 فرم ضبط ورب یې نه زده نو بیا په انګریزي ویلو کې مشکلات لري. راځئ راسره وایاست معنا یې هم راسره وایاست په سیکنډ تھرډ فرم یې هم زده کوئ تلفظ یې هم زده کوئ. ډیکلاین زوال کول ډیکلاینډ کله چې پر چا باندې زوال راسي پر یو ملک باندې زوال راسي د پخوا په شان نه ختم کمزوري کم سي. ډیفینډ دفاع کول ساتنه کول ډیفینډډ دا بله خونه ډیکلاین سیکنډ تھرډ فرم. ډیګریډ مرتبه کمول د یو چا مرتبه یو غټ حکومتي سړی د بل چا مرتبه ورکمه کړي ډیګریډډ. ډیلیور تقریر کول وینا کول ډیلیورډ موږ وایو چې هی ډیلیورډ ا ونډرفل سپیچ د ډېره ښه وینا وکړل. ټیلیول رسول ته وایي چا شیان آنلاین رانیسئ بیا یا پر چا خرڅ کړئ بیا هغه ته ور ورسوئ ډیلیور. یوه معنا یې بل هم ده ډیفارټ روانېدل ډیپارټډ مثلا د ریل ګاډي روانه شوله د ټرین ډیپارټډ. ډیپوزیټ جمع کول خاص کر د پیسو ډیپوزیټډ سیکنډ او تھرډ فرم دی. ډسکرایب بیانول ډسکرایبډ د سیکنډ او تھرډ فرم دی ډسکرایبډ بیانول. ډسپیرډ مایوسه کېدل. ډایګنوز تشخیص کول ډایګنوز سیکنډ تھرډ فرم. ډایجسټ هضم کول ډایجسټډ. ډیسافیر غایبېدل څوک غایب سي ورک سي نیام سي ډیسافیرډ سیکنډ تھرډ فرم دی. ډیساپوینټ مایوسه کېدل ډیساپوینټډ. او ډیسکور دریافت کول لڅول ښکاره کول ډیسکورډ سیکنډ او تھرډ فرم دی. ډسمس معنا برطرف کول شړل د نوکرۍ سپس اخیستل ډسمسډ دا سیکنډ او تھرډ فرم دی. دلته مې معنا مې نه ولیکې په موبایل کې دلته ځای نه وله په موبایل مې دا ورځونه لیکلو معنا مې نه دي لیکلي سره. ډسپلی ښکاره کول ډسپلیډ. ډسپیوټ شخړه کول جنجال کول ډسپیوټډ سیکنډ او تھرډ فرم. ډیسټرس بې اعتمادي کول اعتماد نه پر کول ډیسټرسټډ. ډسګس نفرت غوړول کرکه کول ډسګسټډ. ډیمولیش ورانول لکه د یو کور په ګلیډر باندې ورانول ډیمولیشډ یا په بمبار باندې. ډایو غوټه وهل ډایوډ. ډایورس طلاق ورکول جلا کول ډایورسډ د سیکنډ تھرډ فرم دی. مننه الله حافظ.